ښه په تېرو درسو کې څوک مشکل لرئ؟ یو موږ تاسې اوسط ووایه، اوسط چې د اعدادو مجموعه تقسیم د اعدادو مجموعه ټول اعداد موږ تاسې سره جمع کوو تقسیم د هغوی پر تعداد باندې عبارت د اوسط څخه و. صحیح دی؟ دوهم موډ چې و په معلوماتو کې تر ټولو ډېر تکرار شوی حد، که چیرې تکرار شوی حد نه و پکښې کې بیا په معلوماتو کې تر ټولو غټ حد، که چیرې غټ حد نه و پکښې کې کلاسونه وه بیا په معلوماتو کې هغه حد چې د هغه فریکونسي تر ټولو لوړه وي. دغه د فریکونسي چې تر ټولو لوړه وي دا عیناً مساوي دي د هغه شي سره چې د ټولو ډېر تکرار شوی حد. صحیح دی؟ دا عبارت د موډ څخه و. د دې څخه وروسته میډیان چې و، میډیان د ځای په لحاظ باندې منځني حد ته ویل کېدله. د ځای په لحاظ باندې دا معنی چې ته مثلا یو دیم دوه دیم درې دیم څلور دیم پنځه دغه یو دا منځنی حد دی یا په منځ کې دی، په دې خاطر باندې چې دوه ودې طرف ته دي او دوه مثلا ودې طرف ته دي نو ودې ته میډیان ویل کېدی، منځنی حد د ځای په لحاظ باندې. صحیح دی؟ د دغه اعدادو اوسط کوم پیدا کوي؟ یو د A ګروپ دی او په دې ځای کې د B ګروپ. تاسې د A ګروپ دپاره یو اوسط پیدا کوي یا د A لپاره جلا اوسط پیدا کوي او د B لپاره جلا اوسط پیدا کوي. صحیح دی؟ زما هدف دا دی چې نن سټنډرډ ډیویشن وایو. دا فقط مازې یو مثال دی چې د سټنډرډ ډیویشن په کانسپټ باندې مو سر خلاص دی. مثال یې ډېر ساده دی، دا مخکې ویلی دی. یا اوسط یې ټوله پیدا کولی شئ. پیدا سو؟ ټولو پیدا کړي. اوسط که چیرې زه د A دا پیدا کوم، د A اوسط مساوي کېږي دیم A بار دا مساوي کېږي په ټوټل د دغو اعدادو مجموعه نه دیم یوویشت دیم نهویشت دیم څلوېښت دا هم پنځوس پنځوس دیم پنځوس تقسیم د دوی پر تعداد باندې پنځه دا مساوي کېږي په لس باندې، دا مساوي په اوسط باندې سو د A ګروپ ده. صحیح دی؟ ورپسې د B ګروپ اوسط چې پیدا کوم B بار دا مساوي کېږي په ټوټل دغه اعدادو مجموعه دیم شل درې اوولس دیم شلو دیم دوه څلوېښت دوه څلوېښتو دوه دیم څلور څلوېښت او شپږ دا هم پنځوس. نو پنځوس تقسیم د دوی پر تعداد باندې دا مساوي کېږي په لس باندې. صحیح سو؟ اوس اوسط که چیرې ستاسو په یاد وي ما درته ویل ما د اوسط دا رقم یو حد پیدا کېږي چې موږ تاسې هغه نماینده وبولو. په هغه ورځ باندې که ستاسو په یاد وي ما درته ویل ما دا یو ګروپ دی، دا یوه کمپنۍ ده او دا دوهمه کمپنۍ ده. په دې کمپنۍ کې د معاشاتو اوسط چې دی 15,000 افغانۍ ورکوي او په دې کمپنۍ کې د معاشاتو اوسط چې دی مثلا 14,000 افغانۍ ورکوي. مثال په دې کمپنۍ کې یو پوزیشن اعلان شوی دی، په دې کې یو اعلان شوی دی. زه که چیرې اپلای کوم یو پوزیشن ته، زه به کومې کمپنۍ ته باید چې اپلای وکړم د کم یو معاش په ډېر یې چې 15,000 دی. په دې خاطر باندې چې دا 15,000 یعنې د دوی د ټولو د معاشاتو مجموعه تقسیم د دوی په تعداد باندې اول نو د دوی دا لږ کېږي. اوس بیا ځینې وخت که چیرې دا رقم سو چې د دې کمپنۍ او د دې کمپنۍ د معاشاتو اوسط که سره مساوي سو بیا زه څه شي دغه اخلم ډیسیژن اخلم، بیا زه چېش ته باید لاړ شم، دوهم دغه مې په اصطلاح باندې چېش باید دوهم اپشن باید چېش وي. یا مثلا تاسو ځئ دغه ډیټا راټولوئ، معلومات راټولوئ. معلومات چې مو راټول کړل تاسې دوه ګروپه معلومات راټولوئ، یا دوه ګروپه یا درې ګروپه یا څلور ګروپه یا پنځه ګروپه هر څو ګروپه چې دا ګروپه دغه اوسط چې موږ تاسې نیسو موږ تاسې د دوی یو نماینده غواړو چې پیدا کړو. که چیرې د دواړو ګروپو د معلوماتو اوسط مساوي سو زه بیا کوم معلوماتو ډېره ترجیح باید ورکړم؟ یا په هغه ورځ باندې ما چې تاسو ته مثال ووایه دا رنځونه چې مثلا کېږي په کرکټ کې، تاسو که چیرې د رنځو تعداد اوسط کې راوباسئ د A ګروپ د رنځو اوسط مساوي دی د B ګروپ د رنځو د اوسط سره، بیا تاسو څه فکر کوئ چې کوم ګروپ مخته دی په دوی دوو کې؟ نو خو اوسط د دواړو سره مساوي سو. د دغه مشکل د حل لپاره موږ تاسو د سټنډرډ ډیویشن څخه استفاده کوو. سټنډرډ ډیویشن ته په پښتو کې نه پوهېږم په پښتو کې که په دري کې معیاري انحراف ورته وایي. معیاري انحراف په پښتو کې پراګندګي ورته وایي. پراګندګي دغه لیرېوالی چې څونې مثلا په اصطلاح باندې دا والیو وي یا دا ډیټا په خپل منځ کې سره لیرې ده. یا مثلا بل مثال د سرو زرو د کاروبار نوم به مو دلته اورېدلی رویال ګولډ. رویال ګولډ پرېږدئ ته کار پکښې کوې ته په یو بل بخش کار کوې. ډالر به په نظر کې ونیسو. ډالر ته که چیرې تاسو نن ووځئ مثال ریټ یې څو دی د ډالر؟ څو دی؟
9 مثلا او سبا که چیر ورسي شاید 9.05 مثال بل سبا که چیر ورسي شاید 8.5 وي مثال درته وایم دریم سبا که چیر ورسي شاید 9.10 وي صحیح دغه د ډالر چې دی دا په خپل منځ کې دا تفاوت چې کوي ډېر لږ تفاوت کوي مګر که چیرې دا ډالر دا رقم سي چې نن په 800 سبا یو دم په 15 سي بل سبا مثلا په 15 مثلا 15 فرق پکې راځي 10 فرق پکې راځي بل ورځ مثلا په 50 باندې سي بل ورځ بیا په 80 باندې سي مثلا دا فرق ډېر دغه کوي فرق اخر چې تاسو اوسط راوباسي مثلا اوسط د دوړ د سره یو شي تاسو دا فکر وکړئ چې تاسو رافان یاست ګټه بیا په کم یو کړی ده نو چې اوسط د دوړ د یو شي تاسو په فکر باندې ګټه په کم یو کې سوي ده بیا دا لږ تغیر چې پکې راځي ولې یا زه وایم ګټه سوي ده په دوړ حکومت ټول مال اوسط یو رقم سنو ته چې ګټه راوباسي د دوړ ده د ای ګروپ ګټه جمراوي سره لاس افغاني تاسو ګټلې دي په دوام دغه کې دیم مثلا لاس افغاني ګټلې دي د دوړو ګټه یو رقم سو ده په کوم یو کې ته مخ ته اوسط خو موږ په دې خاطر باندې کچیر ای ولس و بي لاس و موږ تاسو برد ای ټاکي چې ولا په ای کې ما ډیره ګټه وکړه په دې ځای کې دوړو لاس ولا بیا ډیسیژن اخلي راګندګي چې کمی ښه دا یو د دې لپاره بل مثال دا رقم کېدای شي چې تاسو دکان راوباسي مثلا په دکان کې په اوله میاشت مو 1000 افغاني ګټلې دي په دوامه میاشت مو 2000 افغاني ګټلې دي په دریمه میاشت مثلا 15000 افغاني ګټلې دي په څلورمه میاشت مثلا 8000 افغاني ګټلې دي په پنځمه میاشت هغه په ترتیب سره مثلا په کال په اخر کې اوسط چې سو 15000 افغاني تاسو ګټه کړې ده ټول دغه یو نیم لک افغاني مثلا ګټه کړې ده ټوټل دا یو دکان دی څنګه مثلا بل دغه رقم دکان دی او ټول شان سره یو رقم دی سرویس هم په اسلام باندې یو رقم دی پروډکټ هم یو رقم دی دم په اوله میاشت کې 15000 افغاني ګټلې دي په دوامه میاشت کې 15000 افغاني ګټلې دي په دریمه میاشت کې 1.5 افغاني ګټلې دي په اخر کې چې د اوسط وګوره د اوسط یو نیم لک افغاني کېږي ګټه د دغه شی لپاره چې موږ تاسو کم یو ته باید ترجیح ورکړو د دغه ترجیح د ورکول لپاره زه غواړم چې سټانډرډ ډیویشن استفاده کوم سټانډرډ ډیویشن یا معیاري انحراف معیاري انحراف چې دی معیاري انحراف د دې لپاره استفاده کیږي چې موږ تاسو په معلوماتو کې دغه معلومات چې مثلا په دې ځای کې دا نه دی او د دې نو او د 1200 او د 2 دغه یولسو او د لسو د دوه ترمنځ فرق پیدا کو چې څونه تفاوت سب شي کې او د سټانډرډ ډیویشن فرق زه دا رقم پیدا کوم سټانډرډ ډیویشن چې کله پیدا کی کله چې سټانډرډ ډیویشن په دواړو ګروپو کې د هر ګروپ د لږ وو دا معنی چې دا غو مين یا دا غو اوسط نږدې دی و دا ډیټا ته و دې ډیټا ته یعنی هر حد ته نږدې دی دا اوسط کچیر زو سره بسم دا خود لاس او دا لاس چې سو دا لاس و دې نوت نږدې دی کنه دی نږدې نظر و دوه او نوت ډیر نږدې دی دا غلاس مثلا 12 نږدې دی نظر و دوه دا غلاس نږدې دی و یو نظر و دوه او دا غلاس د لسر مثلا مساوي دی نظر و دوه دغه د پراګندګي یا پراخوالي د دې پراخوالي د پیدا کول لپاره مشتاق سټانډرډ ډیویشن استفاده کوو سټانډرډ ډیویشن یا معیاري انحراف که څوک په د تیوري کې مشکل لري ژغ وکړي چې هدف څه دی او دا چې سره کوم پیدا کیږي هغه زوس وایم هدف د کانسپټ مو واخلي چې هدف یې څه دی او پوس ولا سپک څوک نه په پوسوي ښه د معیاري انحراف یا سټانډرډ ډیویشن د فورمول د پیدا کول لپاره فورمول چې دی فورمول یې مساوي کیږي په سیګما باندې سیګما مساوي کیږي په دغه رقم سوالو لپاره کچیر زه غواړم چې د A سټانډرډ ډیویشن پیدا کوم او د B سټانډرډ ډیویشن ډیسکریټ ډیټا راکړه د نه فریکونسي لري او نه کلاس لري صحیح دی دغه ډیټا کې په دې ډول ډیټا کې د سټانډرډ ډیویشن یا معیاري انحراف د پیدا کول لپاره فورموله مساوي کیږي سمیشن xi مربع تقسیم پر n منفي a بار مربع یا اوسط دا ټوټل تر جذر لاندې تر دوهم جذر لاندې سمیشن مجموعه د xi مربع تقسیم پر n باندې منفي a اوسط د a مربع
هغه A ګروپ چې موږ مخکې ولیکئ صحیح دی او د B لپاره خو نو لیکلی سي چې څه رقم کېږي هغه یوازې دغه A پر ځای باندې د دې A پر ځای باندې موږ تاسې B نوشته کوو په دې فورمول کې دغه فورمول باندې د چا سر نه خلاصېږي د دې فورمول هدف دا دی چې اول د ورس دغه سمیشن ایکس آی مربع د دې پر ځای باندې زه کولی شم چې سمیشن ای آی مربع ولیکم ای آی مربع څخه هدف دا دی چې په دې ځای کې مثلا زه به نوشته کړمه د ای آی مربع نه ضربي نه دا هم یو اتیا 12 ضربي 12 یو سلو څلور څلوېښت اته ضربي اته دا هم څلور شپېته یولس ضربي یولس یو سلو یوویشت لس ضربي لس دا هم سل صحیح دی نو د بي دا هم باید پیدا کړو په دې خاطر باندې دا دوه ګروپه دي ورپسې دا هم بي آی مربع 3 ضربي 3 دا هم نه صحیح دی ورپسې ولس مربع دا هم 209 ورپسې 22 مربع 400 2 دا هم 4 شپږ دا هم شپږ دېرش صحیح دی اوس د A مربع دغه مجموعه مساوي کېږي په څو باندې دا هم 510 510 ورپسې دا بل مجموعه څو کېږي 800 څو کېږي 822 دا هم 822 صحیح دی اوس زه غواړم چې د دې دغه پیدا کړم معیاري انحراف پیدا کړم اول یا سټنډرډ ډیویشن او دا بل ګروپ ته اوس اول د A د ګروپ ته چې پیدا کوم دا مساوي کېږي د دې ټوټل مساوي وو په سمیشن ایکس آی مربع په مساوي 510 باندې شو او نو 510 تقسیم پر څو پر n باندې یا د دوی په تعداد دا 15 منفي د A اوسط مربع اوسط کې لاس و او لاس لاس ضرب لاس دا هم سل ټوټل تر دوهم جذر لاندې دا مساوي کېږي په څو باندې ټوټل به زه چې هم جذر 2 به کېږي اول 15 تقسیم پر 15 باندې یو سل 2 کېږي یو سل 2 څخه چې دغه سل منفي کو 2 پاتېږي دا 2 تر جذر لاندې صحیح دی نو 2 د 2 دوام جذر څو دی دا هم 1.4 دا د دې معیاري انحراف یا سټنډرډ ډیویشن او ورپسې د B د ګروپ دا چې پیدا کوو د B د ټوټل مجموعه څو وه د 822 تقسیم پر 15 باندې منفي سل او په دې خاطر باندې چې د B اوسط دواړه سره مساوي وه دا مساوي کېږي په یعنی ټوټل مساوي کېږي په 4.4 تر دوهم جذر لاندې دا مساوي کېږي په 8.2 کېږي 8.2 تقریبا دا جذر شو اوس د A سټنډرډ ډیویشن چې دی یا معیاري انحراف 1.4 دی او د B سټنډرډ ډیویشن یا معیاري انحراف چې دی هغه 8.2 دی نو موږ په دې ځای کې دغه چې اوسط چې وو اوسط موږ تاسې هغه اوسط نیوئ په دوه ګروپونو کې هغه دوی اوسط موږ تاسې دغه نیوئ چې دا مخته دی سټنډرډ ډیویشن بیا چې کله پیدا کړو د هر ګروپ سټنډرډ ډیویشن چې لږ وي موږ وایو چې ګټه مو په دې دغه کې ډېره ده په دې برخه کې ډېره ده نو اوس موږ وایو چې په دغه برخه کې یا دغه د A ګروپ چې دی دا مخته دی نظر د B ګروپ ته صحیح دی کې نوشته کوئ دا یې نوشته کوي دا خو د هغه ډول ډیټا لپاره چې موږ تاسو ته ساده ډیسکریټ ډیټا راکړې ده چې نه فریکونسي لري او نه هم کلاسونه لري د دې ډول معلوماتو د پیدا په دې ډول معلوماتو کې د سټنډرډ ډیویشن یا معیاري انحراف د پیدا کول طریقه دا وه که چیرې معلومات دا رقم وه چې هم یې کلاس راکړی وي او هم یې فریکونسي راکړی وي د هغه ډول لپاره مثلا مثال دا x دی او دا هم f دی د دې ډول معلوماتو کې که چیرې دا رقم معلومات راکول شوي وه په دې ډول معلوماتو کې سټنډرډ ډیویشن چې موږ غواړو چې پیدا کړو فورمول یې مساوي کېږي په سیګما سمیشن اف آی ایکس آی مربع تقسیم پر n منفي x بار کل مربع ټوټل تر دوهم جذر لاندې صحیح دی موږ تاسو چې اوسط پیدا کوو
د اوسط د پیدا کولو لپاره موږ تاسو مجبور وو چې په دې ځای کې یو بل کالم جوړ کړو چې موږ تاسو چې پیدا کوو اف ایکس چې پیدا کوو یعنی موږ تاسو دا به ټول سره ضرب کو په دې ځای کې هغه تقسیم پر دغه تعداد باندې دا مساوي کېدی په اوسط باندې صحیح په سټانډرډ ډیویژن کې یا معیاري انحراف کې چیرې تاسو غواړئ چې پیدا کړئ دغه لپاره تاسو مجبور یاست چې په دې ځای کې یو بل کالم هم جوړ کړئ اف ایکس مربع د اوسط ته پیدا کول لپاره موږ تاسو یو کالم جوړوو اف ایکس او اف ایکس څخه هدف دا دی چې دا ضرب ده ځینې کسان دغه یو شی د ډېر متوجه اوسئ په امتحان کې بیخي ښه زده یي خو دوی راولاړېږي دغه د دې مجموعه راوباسي د دې مجموعه راوباسي بل سره دغه کې سره ضرب کې هغه رقم ضرب نس کېدای هغه ضرب او دغه وسنۍ ضرب چې دا زی کومه دا فرق سره کوي بیا داسې نه چې بر په امتحان کې غلط یاست صحیح دی نو اول د واره یو ضرب درې دیم درې دوه ضرب څلور دا هم اته درې ضرب درې دا هم نه څلور ضرب دوه دا هم اته ورپسې اف ایکس مربع د دې سره تاسو کولای شئ چې د کار د اسانۍ په خاطر باندې یو بل کالم په دې ځای کې جوړ کړئ د ایکس مربع لپاره ایکس مربع لپاره دا معنی چې یو مربع دا یو ورپسې بیا وروسته اف په شي کې ضرب کړئ خو زه دغه پر ځای باندې راځم یوازې ډایرکټ دغه اف ایکس دغه کوم اف ایکس مربع نشته کوم یو مربع یو ضرب درې دا هم درې صحیح دی ورپسې دوه مربع دا هم څلور څلور ضرب څلور دا هم شپاړس درې ضرب درې دا هم نه ضرب درې دا هم اووه ویشت ورپسې څلور ضرب څلور دا هم شپاړس چې مربع سي ضرب دوه دا هم دو دېرش اوس د دې مجموعه مساوي کېږي په څو باندې درې و څلور دا هم اووه دا هم لس دا هم دولس اوه ورپسې د دې مجموعه مساوي کېږي درې و اته دا یولس دا هم شل دا هم اته ویشت ورپسې د دې مجموعه درې و شپاړس دا هم نولس اووه ویشت دا څو کېږي مجموعه دا هم اتاویه صحیح دی اوس اول د واره چیش پیدا کومه اوسط یې پیدا کومه اوسط یې مساوي کېږي په ایکس بار دا مساوي کېږي په سمیشن ایکس آی پر ځای باندې به څه نشته کوم ټوټل اته ویشت کېږي او اف آی ایکس آی دا هم اته ویشت تقسیم پر څو تقسیم پر 12 باندې دا مساوي کېږي په څو دا مساوي کېږي په 2.3 باندې دا هم 2.3 دا اوسط سو او سټانډرډ ډیویژن یې مساوي کېږي په دا مساوي کېږي په سمیشن اف آی ایکس آی یعنی دغه اتاویه دا هم اتاویه تقسیم پر څو باندې تقسیم پر 12 باندې منفي 2.3 مربع دا هم 15.2 تر دوهم جذر لاندې دا مساوي کېږي په اتاویه تقسیم پر 12 باندې څو کېږي 6.5 باندې دا 6.5 منفي 15.2 تر دوهم جذر لاندې دا منفي 15.2 انو دا 1.08 تر جذر د جذر څخه چې وباسو دا مساوي کېږي په 1.03 نو دا سټانډرډ ډیویژن یو سوال به زه ولیکم هغه بیا تاسو خپل پیدا کړئ سمه ده سوال کچیر دا رقم سوال و چې دا مثلا x دی د 0 څخه تر لاس پورې د لاس څخه تر شل پورې د شل څخه تر دیش پورې د دیش څخه تر څلوېښت پورې دا کلاسونه راکول شوي دي او د کلاسو د جوړولو طریقه هم ویې د مخکې ورپسې فریکونسیان یې 5 څلور مثلا اته مثلا درې صحیح دي دا فریکونسیان دي که چیرې معلومات دا رقم درکول شوي وه چې د دې لپاره تاسو دغه سټانډرډ ډیویژن پیدا کړئ د دې سټانډرډ ډیویژن عیناً د مخکنی فورمول باندې چې مکمل کړئ په هغه رقم باندې کېږي شاید یو به ستا دغه و میډل پوینټ یې راوځي اوسط د دې نه پیدا کولی شئ دغه معلوماتو د دې معلوماتو اوسط څوک نشي پیدا کولی د دې لپاره چې د دې اوسط پیدا کوو د اوسط پیدا کولو لپاره فورمول لرو x بار مساوي کېږي په سمیشن اف آی
ایکس آی تقسیم پر ان باندې تقسیم په دې ځای کې پر لوی ان باندې وو صحیح دی دا مساوي کیږي سمیشن اف آی ایکس آی اول د واره موږ تاسو د ایکس آی والیو نه لرو په دې ځای کې موږ تاسو یوازې کلاس لرو د ایکس آی والیو ته په دې ځای کې پیدا کوو دا هم ایکس آی ته په دې ځای کې عبارت د میډل کلاس څخه دی میډل کلاس دا معنی چې یعنی لاس ضرب جمع صفر مساوي کیږي په لاس باندې تقسیم پر 2 مساوي کیږي په 2 په 15 باندې د منځنۍ حد د 15 ورپسې شلو لاس د 10 تقسیم پر 2 باندې 15 کیږي د دې منځنۍ کلاس 15 د دې د مثلا 15 د دې د هم 15 صحیح چې پیدا کومه اف آی ایکس آی پیدا کوم دا کالم پیدا کول لپاره د می اف آی کالم دی د می ایکس آی کالم دی 15 ضرب 15 د مساوي کیږي په 25 باندې 4 ضرب 15 د مساوي کیږي په 15 باندې 8 ضرب 15 د مساوي کیږي په 200 باندې 3 ضرب 15 د مساوي کیږي په 115 باندې صحیح دی ورپسې زما هدف دا دی چې زه به سټانډرډ ډیویشن هم پیدا کړم د سټانډرډ ډیویشن د پیدا کول لپاره موږ تاسو یو بل کالم ته په دې ځای کې جوړوو د ایکس آی مربع په نوم باندې ایکس آی مربع د می ایکس آی دی په دې ځای کې به ایکس آی مربع ولیکم 15 ضرب 15 د څو د 25 15 ضرب 15 څو کېږي مساوي کېږي په 215 د 215 ورپسې بیا 15 مربع دا مساوي کېږي په 415 15 مربع څو کېږي د 1215 اوس یو بل کالم سره جوړوم د می ایکس آی مربع سو د اف آی ضرب ایکس آی مربع دا کالم جوړوم ورپسې اف آی ایکس آی مربع څو کېږي د می اف آی دی یعنی 15 ضرب د می ایکس آی مربع دی 15 څو کېږي 15 ضرب 15 دا هم یو سلو 15 ورپسې یا 4 ضرب 215 نساو کېږي او دا هم نساو ورپسې 415 ضرب 8 15 زره ورپسې 215 ضرب 3 زره 415 بیا اوس د دې مجموعه مساوي کېږي په څو باندې دا هم نظره وسوه ورپسې د اف آی ایکس آی کالم څو کېږي ټوټل دا کالم دا خو د اوسط د پیدا کول لپاره موږ تاسو به پیدا کړو څو دا هم 390 ورپسې د اف آی کالم څو کېږي دا شل کېږي او دا هم شل ښه اوس اول د واره اوسط پیدا کوم اوسط مساوي کېږي په تم ایکس بار دا مساوي کېږي په ټوټل 390 او په دې خاطر باندې چې اف آی ایکس آی خو دغه اف آی ایکس آی دی او دا هم تقسیم پر شل باندې دا مساوي کېږي په څو او 19.5 دا هم 19.5 دا مو اوسط سو ورپسې سټانډرډ ډیویشن چې پیدا کومه داغه د پیدا کېدو لپاره دا سیګما مساوي کېږي سمیشن اف آی ایکس آی مربع تقسیم پر لوی ان منفی ایکس بار دا مربع ټول تر دوهم جذر لاندې دا مساوي کېږي په د سمیشن اف آی ایکس آی مربع دا مساوي کېږي په نظر وسو باندې او دا هم نظر وسو تقسیم پر لوی ان یعنی پر شل باندې منفی 19.5 مربع مساوي کېږي په 380.15 باندې ورپسې دا تر دوهم جذر لاندې دا مساوي کېږي په د نظر وسو تقسیم پر شل باندې دا مساوي کېږي په 415 منفي 380.15 دا 380.15 دا تر دوهم جذر لاندې دا مساوي کېږي په دې باندې ورپسې د 415 دا منفي 380.15 دا مساوي کېږي په 1.4.15 باندې او 1.4.15 دا مساوي کېږي په 1.4.15 تر دوهم جذر لاندې دا مساوي کېږي د دې دوهم جذر مساوي کېږي په د څو
دایم یاره کور دی ودان 10.23 دا سټنډرډ ډیویشنز. اوس څوک مشکل په شکل لري تاسو دا دغه وکړئ ښه دا کار وکړئ دغه سوال د سره څخه تر اخره پورې چې غواړئ دا زه بیرته در کوم دغه سوال مګر تاسو دا مه دغه کوئ دا مه نوشته کوئ فقط ماس دغه نوشته کوئ دغه نوشته کوئ خپل یې حل کړئ ښه یې کوئ صحیح دی بره به زموږ وخت پاتې سي هم به تاسو یو شی زده کوئ یو دا بل که چیرې په دا رقم ډیټا کې چې هغه فریکونسي ونه لري په هغه کې یو سوال حل کوئ یو سوال حلولی سي دوه سوال حلولی سي چې په تاسو پورې دغه او یو چې هم فریکونسي ولري او کلاسونه ونه لري د دا رقم ډیټا لپاره که ویاستې ده